کلال موبایل سنټر بلدیه پلازا کوارټر. وایا د سپینې خولې قیامت یې وایا پر ما د سرو شونډو احسان مه کوه یارې په سوالو زارۍ نه کومه په ټوله عمر دا ګمان مه کوه یارې په سوالو زارۍ نه کومه په ټوله عمر دا ګمان مه کوه شونډې پستې لري ګل چشمان سری لري ګل چشمان سری لري ګل ګرانه زما وایه د سپینې خولې قیامت یې وایه پر ما د سرو شونډو احسان مه کوه یارې په سوالو زارۍ نه کومه په ټوله عمر دا ګمان مه کوه لکه شومه نه وه چاته درېږم نه د چادرګاه ته لکه شومه نه وه چاته درېږم نه د چادرګاه ته خیر که ملنګ یم خیرات نه غواړم را باندې کبر لکه خان مه کوه شونډې پستې لري ګل چشمان سرې لري ګل چشمان سرې لري ګل ګرانه زما وایه د سپینې خولې قیامت یې وایه پر ما د سرو شونډو احسان مه کوه زموږ د دکان پته یاد ولرئ سلطان افغان موبایل سنټر حاجي غلام نبی مارکیټ دیشم نمبر دکان پروپریټر سلطان افغان او فرمایش د رؤف صالحزو د کمین ځوان او فرمایش د کلال موبایل سنټر بلدیه پلازا کوارټر. دا به وهلم ژړولم خو زه به ګرانه ګرځېدلمه دا به وهلم ژړولم خو زه به نه راګرځېدلم روغې تڼۍ به دې راماتې کړلې نور نو توهین زما د ګرېوان مه کوه روغې تڼۍ به دې راماتې کړلې نور نو توهین زما د ګرېوان مه کوه شونډې پستې لري ګل چشمان سرې لري ګل چشمان سرې لري ګل ګرانه زما راسه چرسې ملنګه یاره ماته د چرسو سرخانه جوړه که کله نشه کله خماره ماته د چرسو سرخانه واتاریخ جانه وصل کرنیل باچا
هوښیار سومه ومه بې لارې خو پر لار سومه او د نیچر دا شم دغه فرمایش وصل کرنیل باچا پر لار سوم پخوا ملنګ وم اوس هوښیار مخ بالا ګټه پېژندلې د اوس و ما ته خیال بیا د تاوان مه وهه شونډې پستې لري ګل چشمانې سرې لري ګل ګرانه زما وایه د سپینې خولې قیامت دې وایه پر ما د سرو شونډو